د ملا هیبت الله لخوا تازه ګمارنې او غبرګونونه وایي دا جمهوریت نه دی چې خلک بغاوت وکړي. جزئیات همدلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د طالبانو هغه کار چې تل د خلکو ستاینې سره مخ شوی هغه دا دی چې د چارواکو لخوا پکې اطاعت شتون لري. که وزیر والي کړي یا والي ولسوال خو بیا هم د خپل مشرانو امر په سر سترګو مني. مګر جمهوریت کې به چې یو قمندان یا والي د زورواکو له خوښې پرته مقرر کېده نو بیا به لاریونونه او بغاوتونه و. تازه خبر دا دی چې د طالبانو وین ذبیح الله مجاهد خبر ورکړی چې عمومي مشر ملا هیبت الله د خپل حکومت د روغتیا وزیر قلندر عباد له دندې ګوښه او څو نورې ګمارنې کړي دي. هغه د دغه ګمارنو جزئیات په دې ډول خپاره کړي. لومړی د کورنۍ چارو وزارت مخکینی اداري معین مولوي نور جلالي د عامه روغتیا وزارت د سرپرست په توګه. دوهم د استخبارات عمومي ریاست مخکینی اداري معین ملا رحمت الله نجیب د کورنۍ چارو وزارت د اداري معین په توګه. دریم د سمنګان ولایت مخکینی والی ملا عبدالاحد فضلي د فاریاب ولایت د والی په توګه. څلورم د فاریاب ولایت مخکینی والی ملا محمد شعیب رسالت د سمنګان ولایت د والی په توګه. پنځم د هلمند ولایت د ګریشک ولسوالۍ مخکینی ولسوال حاجي محمد صادق انقلابي د کندهار ولایت د والی د مرستیال په توګه. شپږم د کندهار ولایت مخکینی د والی مرستیال مولوي حیات الله مبارک د هلمند ولایت د ګریشک ولسوالۍ د ولسوال په توګه. د دې ګمارنو او بدلونونو د لامل په تړاو څه نه دي ویل شوي. جزئیات همدلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ.